او الله کبیره به مساته چا ورته ویل شي ابا هريره ته خو بډای دی وخت رسیدلی او به ته خبرې ته کوي چې ما د کبیره ګناهونه وساته یو او ما د جنان وساته بل وی ویلې وې څنګه زه په خپل ځان باندې مطمئن شم او د اطمینان والا شم د امن والا شم چې والشیطان ابلیس علیه اللعنت حي هغه ژوندی مؤمن سړی به دومره بیدار ابو هريره صاحب څومره اوچته خبره وکړه دشمن ډېر انتهایی مکار انتهایی خطرناک ډېر انتهایی چالاکه موږ باید ورته څک بیدارو موږ ورته حدسان تیار ناستو ابو هريره صاحب موږ له دا نقل راکړي وې دا د ژوندی وي او زه تر اخر وخت پورې په الله عز وجل باندې پناهنې ونه نسم اسینه ګیر مې نه کې په ځای کې امام ابن قیم رحمه الله عجیب خبره لیکلې ده په خپل کتاب کې و انسان چې څومره بوډا ولی نشي الله عز وجل دغه قوه شهوانی نه وړي د منځه امتحان کې واقع دی حسن بصری نے دا خبره وکړه وختنه ورنه وکړه ابلیس علیه اللعنت چرته ود کیږي ولو نام ساعتا لسترحنا منه وکچرته ابلیس علیه اللعنت ود کېدلې موږ به ډېر انتهایی استراحت حاصل کړې وې ګټه په امن کې به پاتې وې فیسبوک د سره به تور مثال پر تصویر غلط دی پکې وکړو د کم زنا ده ابن عثیمین رحمه الله ابن باز رحمهم الله دا د امت اوچت علما تیر شوي دي او غوی فرمایي یو خبره یو قول په خپل فتاوا کې ذکر کړی دی او خپل تفسیر کې الکنز الثمین کې یو کس ته او هغه پردي زنانه لګوري او بل طرف یو تصویر لګوري او فلم لګوري او ریکارډ لګوري کوم یو سخته ګناه ده تصویر لکته سخته ګناه ده کته هغه زنانه لګوري او هغه حیا نه کوي کې دې شي کنزل درته وکی سخته خبره درته وکی بل مسله ذکر کی په خلاف د دې چې ستا مخه تصویر پروت دی ویډیو پرتره بل مسله پرتره بل مسله پکې پرتره ابو درداء حکیم الامت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه باندې د حکیم الامت ویل شوی دی هغه ورسې خپل ملګرو له غوسه شو وزما دې په ذات الله قسم استاسو به دې قوارو شکلونه کې چرته د ایمان حلاوت نه ګورم که چرته د دشتې ویګا یو بل حیوان وي او هغه د قشن مسله کړي وي دغه په دې مخ باندې بخکارواله راغلي وي حلاوت د ایمان باندې به پوي شوی وي لیکن تاسو کې زنه ګورم دا ولی غوسه شو ورته د ایمان خوان د عبادت خوان به غیر لپاره یو لس اسباب قران او سنت ذکر کړي دي